آیا تاسو پوهیږئ چې ولې د تیرو څو ورځو را پدې خوا د پاکستان رسنۍ په یو اواز سره چغې وهي چې د تورخم په بندیدو سره افغانستان په میلیونونه افغانۍ تاوان وکړو؟ ولې هر ورځ د افغانستان نوم د پاکستاني میډیا په سرټکو کې وي؟ ولې پاکستاني فابریکې د بندیدو له خطر سره مخ دي؟ څنګه د پاکستان اقتصاد د افغانستان پر مارکیټ تکیه لري؟ ولې د ابټا ترانزیت راولوي او دا د پاکستان لپاره څه معنا لري؟ ولې نن هند، چین، قطر، روسیا او ازبکستان د افغانستان په لور روان دي؟ ولې اوس پاکستان طالبان خپل د ټولو سخت سیال او اقتصادي خطر ګڼي؟ افغانستان ولې اوس د سیمې په اقتصاد کې نوې لوبغاړی ګرځېدلی؟ آیا تاسو پوهیږئ چې پاکستان د فشار په نیت د افغانستان سره سوداګریزې دروازې وتړلې، خو اصلي ماتې خپله پاکستان وخوړه؟ خو څنګه افغانستان د یوې دروازې په بندېدو سره د څو نوو دروازو په خلاصېدو بوخت دی؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه، څنګه د پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه جګړه کې افغانستان مهمې ګټې وکړې؟ په نننۍ ویډیو کې به زه له تاسو سره هغه حقیقتونه او مهم معلومات شریک کړم چې د سیمې د سیاست تر شا پټ دي، لکه د پاکستان د رژیم تبلیغاتي دروغ او نوی چال، د تورخم دروازې په بندیدو سره پاکستان څومره زیان ویني، د افغانستان وروستۍ پرمختګونه لکه د هند، چین، قطر، روسیا او ازبکستان سره نوې خبرې او قراردادونه، هند او ترکیې ته د اسلامي امارت د پلاوي سفرونو لاسته راوړنې، د موام لوجستیکي شرکت او کامیر هوایي شرکت ترمنځ د هوکړې لاسلیک او داسې نور ډېر مهم معلومات به تاسو سره شریک کړم. نو راځو د بشپړې ویډیو طرف ته. مخکې له هر څه راځئ هغه تبلیغاتي جملې ته نظر وکړو چې پاکستان یې په خپلو رسنیو کې ښکته پورته کوي. په تیرو څو ورځو کې موږ یو ځل بیا ولیدل چې څنګه د پاکستان رژیم خپل تبلیغاتي رسنۍ په یو واحده دروغجنه کیسه بوختي کړي. دا چې د پاکستان دروغجنه میډیا هر ورځ په تبلیغاتي شکل سره وایي چې د تورخم په بندیدو سره افغانستان هر ورځ په میلیونونه افغانۍ تاوان ویني، خو د پاکستان د تاوان په اړه هیڅ هم نه وایي. نو زه به نن تاسو ته د دې موضوع اصلي مخ روښانه کړم چې حقیقت څه دی. ګورئ، د تورخم په بندیدو سره په واقعیت کې پاکستان له افغانستان څخه څو چنده زیات تاوان ویني او دا فشار په هغوی دی چې تورخم خلاص کړي. د پاکستاني رژیم جګپوړو چارواکو خپلو رسنیو ته د ځانګړو لارښوونو سره ویلي چې په میډیا کې دا موضوع ګرمه وساتي چې افغانستان په تورخم بندیدو کې میلیونونه ډالر تاوان ویني. خو ولې؟ ځکه چې پاکستان په داخلي توګه د لوی اقتصادي بحران ښکار شوی، د IMF فشارونه، د ډالر د کمښت بحران، د وارداتي توکو د بندیدو ویره او تر ټولو مهم پاکستاني صنعت د افغان مارکیټ په تنظیم مړ حالت ته ځي. حقیقت دا دی چې د تورخم په بندیدو سره افغانستان پاکستان ته نه بلکې خپل پاکستان افغانستان ته محتاج دی. خو ولې؟ ځکه هر ورځ له پاکستان څخه د 400 نه تر 600 کانټینر توکي افغانستان ته راتلل. دا صادرات د پاکستان د فاټا، خیبر پختونخوا او پنجاب د صنعت د ژوندي پاتې کېدو اساس دی. افغانستان د پاکستان لپاره د ډالرو د راټولولو دویمه لوی منبع ده. پاکستان دا مهال د خپلو فابریکو 30% بازار د افغانستان له لارې تغذیه کوي. یعنی په لنډ ډول داسې ویلی شو چې د تورخم په بندیدو سره تر ټولو سخت مالی ضربه پاکستان ویني، نه افغانستان. نو ځکه یې رسنیو ته وویل خبر ګرم وساتئ، خلکو ته وایي چې افغانستان سخت زیان ویني تر څو زموږ پر حکومت فشار کم شي. کله چې د هغوی جګپوړي چارواکي او میډیا دا جمله تکراروي، د لیدونکو ذهن ته داسې انځور ورکوي چې ګواکې افغانستان د پاکستان پرته بېوسه او ضعیف هېواد دی او د پاکستان پرته بل هیڅ لاره نه لري. خو راځئ حقیقت ته وګورو. د پاکستان ډیری صادرات افغانستان ته د همدې لارې کیږي. که تورخم بند شي، پاکستاني سوداګر د افغاني سوداګرو په پرتله د ورځې په میلیونونه روپۍ زیات تاوان ویني. دا خبره یوازې تحلیل نه دی بلکې د پاکستان خپلو سوداګرو، د پښتونخوا چارواکو او د هغوی د اقتصاد څېړونکو له ژبو پرېمانه اعترافونه شته. په ساده ډول داسې ویلی شو پاکستان اړتیا لري چې تورخم خلاص شي، نه افغانستان. او همدا وجه ده چې پاکستان هر ځل د خبرو له ماتېدو وروسته په تبلیغاتو تکیه کوي تر څو د خپل ولس ذهن بدل کړي. همداراز تر ټولو مهم سوال دا دی چې ولې پاکستان اوس د طالبانو تر ټولو سخت رقیب دی؟ جواب ډیر ساده دی. ګورئ، پاکستان د افغانستان د ترانزیت له لارې منځنۍ اسیا او نور سیمو ته مالونه لیږدوي. دا ترانزیت په ځانګړي ډول د ابټا یعنی افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنټ پر بنسټ کیږي چې له 2011 کال راهیسې نافذ دی. د دې توافق له مخې پاکستان کولی شي خپل مالونه د افغانستان د لارو او بندرونو له لارې تر منځنۍ اسیا، تاجکستان، قرغیزستان او نورو هیوادونو ته ولیږدوي. له 2023 نه تر 2024 کال پورې او د 2024 نه تر 2025 کال پورې راپورونه ښایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت ټریډ یعنی هغه سوداګري چې د دریمو هیوادونو لپاره مالونه انتقالوي پکې په لوړه
کچه کموالی راغلی. د 2022 نه تر 2030 کال کې 2.15 میلیارډ ډالر، په 2030 نه تر 2040 کال کې دا شمیره د 2.9 میلیارډ ډالرو ته راښکته شوې، او د 2040 نه تر 2045 کال راپور وایي چې په ترانزیت ټریډ کې 4.8% کمښت راغلی دی. نو څنګه په پاکستان د طالبانو رقیب نه جوړیږي؟ دوهمه برخه، کله چې پاکستان د افغانستان په هوایي حریم تجاوز وکړ نو اسلامي امارت کلک او غخماتونکي جواب ورکړو. پاکستان وروسته د خپل ماتې په مقابل کې د تورخم او سپین بولدک دروازې وتړلې. اسلامي امارت په دې سختو شرایطو کې د خپل خاورې، اقتصاد او خلکو د ساتنې لپاره نه یوازې مقاومت وکړ بلکې په سیمه کې ستر اقتصادي او سوداګریز لاسته راوړنې هم رامنځته کړې. خو د اوږدې مودې د ستونزو، تړل شویو دروازو او د پاکستان له لوري د تکراري محدودیتونو پر وړاندې بالاخره مولا عبدالغني برادر هم د نومبر پر 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته 3 میاشتې وخت ورکړو چې له پاکستان لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي، او کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا صادروي، نو د ستونزو په صورت کې به اسلامي امارت غږ وانوري. نوموړي وویل چې افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي، او ګواښ یې وکړو چې له پاکستان څخه د سوداګریزې لارې وروسته له هغې خلاصيږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د دغه لارو د نه بندېدو کلک تضمین ورکړي. تورخم تړل شوی، خو الحمدلله د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ د پرمختګ په حال کې ده. لکه د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته لاړ او هلته یې د درملو، پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د هند له چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د هوایي، ځمکني او سمندري سوداګرۍ پراختیا، د بانکي معاملو اسانتیاوي، د سوداګریزو او طبي ویزو، ګډې پانګونې او نندارتونونو په اړه تفصیلي بحث وشو. همداراز د درملو وارداتو کیفیت لوړول، د درملو تولید کارخونې جوړول، د درملو د صادراتو پراختیا برخه کې هم هندي لوري ژمنه وکړه چې نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی کابل ته راشي ترڅو د پانګونې فرصتونو او د درملو د تولید کارخونې ارزونه وکړي. د دې ترڅنګ نورالدین عزیزي د ترکیې په رسمي بلنه د اقتصادي همکارۍ ټولنې یعنی ایکو غونډې کې ګډون وکړ او د حلال نندارتون پرانیستي ته لاړ. دغه نندارتون چې د نومبر له 28 تر 9 د شاوخوا 110 هیوادونو په ګډون جوړ شوی د حلال تولیداتو یو مهم نړیوال محفل ګڼل کیږي. افغان شرکتونه هم کې فعال ګډون لري او د افغانستان د تولید او پانګونې ظرفیتونو نړیوالو ته معرفي کوي. همداراز په کابل کې د قطر نوي سفیر، د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته د خپل باورلیک نسخه وړاندې کړه. متقی له قطر سره اړیکې تاریخي وبللې، ټینګار یې وکړ چې د سوداګرۍ د پراختیا او قطر ته د افغان کاري ځواک د استولو لړۍ باید چټکه شي. د قطر نوي سفیر هم ژمنه وکړه چې د دوه اړخیزه اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ به د منځګړیتوب او د افغانستان او نړیوالو ټولنې د دریځونو د نږدې کولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د دې ترڅنګ د ازبکستان سره د تازه وچو میوو د صادراتو حق لاسلیک شو. د چین سره هم وخت نا وخت د سوداګرۍ او نورو پروژو په اړه خبرې روانې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه ټینګار کوي چې چین د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه دی. هر کال د کابل او بیجینګ ترمنځ د نږدې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کیږي. همداراز روسیا او نور هیوادونه هم د افغانستان په سوداګرۍ کې ښکیل شوي. په لوجستیکي برخه کې هم پرمختګونه شوي، لکه د موام لوجستیکي شرکت او کامیر هوایي شرکت ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د موام مسؤلان وایي چې د دې هوکړې موخه د پانګوالو، سوداګرو، کروندګرو او صنعتکارانو ملاتړ دی او زیاتوي چې د دې هوکړې له مخې به د نورو هیوادونو سره سوداګریزې لارې پرانیستل شي او کرنیز او صنعتي تولیدات به نړیوالو بازارونو ته لاره ومومي. درېیمه برخه، د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان وایي چې د تیرو 8 میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 8,383 ټنه بېلابېل درمل چې ارزښت یې 115 میلیون ډالرو ته رسیږي هېواد ته وارد شوي دي. دا واردات له پاکستان، هند، ترکیه، بنگلاديش، چین، ایران، جرمني او نور هیوادونو څخه ترسره شوي دي چې تر ټولو بې کیفیته او تش په نوم درمل د پاکستان څخه راغلي. ځکه خو مولا عبدالغني برادر د 3 میاشتو لپاره په پاکستاني دوا بندیز ولګاوه. د شمیرو له مخې افغانستان ته د نړۍ له 9 هیوادونو درمل واردېږي. هیوادوال له اسلامي امارت غواړي چې با کیفیته دوا راوړي او بې کیفیته دوا واردات بند کړي. بلې خوا د هیواد روغتیا وزارت وایي چې افغانستان په 15 قلمو درملو کې ځان بساینې ته رسېدلی او د هیواد په 130 کارخونو کې شاوخوا 600 ډوله درمل او طبي محصولات تولیدېږي. څلورمه برخه، د پاکستان سره په فرضي کرخه جګړه کولو کې د افغانستان وګټې. اول، د نړیوالو اړیکو پراختیا لکه هند، ترکیه، قطر، ایران، روسیا او ازبکستان سره. دوهم، د کورنۍ تولیداتو پراختیا لکه درمل، خوراکي توکي، تازه وچې میوې. دریم،
د اسلامي امارت څخه د پانګوالو او سوداګرو غوښتنه چې د واخان د حلیز فعالولو لپاره د جدي هڅې وشي ترڅو د چین بازار ته لاسرسی ولري. څلورم د بدیل السوداګریزو لارو پرانیستل. پنځم د لوجستیکي شبکو پراختیا او نړیوالو بازارونو ته د توکو رسونه. شپږم د تورخم د تړل کېدو سره بې کیفیته درملو واردات هم کم شوي. اووم د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ اتفاق زیاتېدل او د پاکستان پر وړاندې د اسلامي امارت کلک ملاتړ. پایله ګرانو دوستانو، د سیمې سیاست همیشه پر رسنیو، تبلیغاتو او د حقیقت د پټولو لوبه کې بند پاتې شوی، خو نن حقیقت روښانه دی. افغانستان د یوې دروازې په بندېدو نه خرابېږي، برعکس د لسو نوو دروازو په خلاصېدو بوخت دی. پاکستان هغه هیواد دی چې د تورخم په بندېدو کې له افغانستان څخه زیات زیان ویني. افغانستان هغه هیواد دی چې نوی اقتصاد، نوی شریکان، نوی لارې او نوی فرصتونه جوړوي. نن پاکستاني رسنۍ چغې وهي چې افغانستان سخت تاوان ویني، خو د ارقامو، حقایقو او د سیمې د سیاست لمخې اصلي ماتې خو پاکستان ویني. اصلي انزوا پاکستان ته روانه ده. افغانستان د بدیلو لارو په لور روان دی. سیمه نور د پاکستان پروپاګاندا نه مني. د پاکستان زیاتره فابریکې د افغانستان پر مارکیټ تکیه لري او دا ټول تغییر د سیمې په سیاست کې یو نوی فصل ته اشاره کوي.